څلور درشمه فایده دا ده امام ابو داود حدیث راخسته دي چې حج کوونکی دا فی سبیل الله دی، دا یو مجاهد دی، دا الله په لاره کې روان دی. سبحان الله. پنځه درشمه فایده دا ده حج کوونکی او عمره کوونکی چې کله تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک د دخی طرف ته او د ګز طرف ته چې څومره ونې بوټي دي کانې دي دیوالونه دي د دپاره به د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي. سبحان الله. څومره لویه خبره ده. پکار ده چې مونږ تلبیه ووایو او حدیث کې راځي هغه حج ډېر افضل دی چې په هغې کې په جذبو سره تکبیرات خلق وي او هغه کې دا شور جوړ کی او په چوغو چوغو سره او د زړه په یاد سره او د زړه په دهان سره دا تلبیه په اوچت اواز باندې وایي. نو په کار چې موږ تلبیه باندې ونه شرمېږو بلکې که په جاز کیو په سورلو ګاډي کیو روان یو زمونږ کار حج کول دي احرام اچولی دي لبیک اللهم لبیک دا نعره مونږ بلند کو خپل او ملګرو ته هم د دې تلقین کو ګپې شپې نه لګو د بلډینګونو ته او نشرونو ته ګورو. مونږ حج ته راغلیو د عظیم کور د بیت الله هغه طواف ته پار راغلیو چې مونږ کومه فریضه ده چې هغه په ښې طریقې سره ادا کو چې څومره اعمال دي هغې طرف ته مونږ توجه وکړو. نو په کار چې مونږ تلبیه ووایو په تیز اواز ووایو په ګاډي کې ووایو په جهاز کې ووایو هر طرف ته چې څومره ونې بوټي دي او ګټې دي دا ټول به د قیامت پر ورځ زما ستا دپاره ګواهي کوي. شپږ دېرشمه فایده دا ده یو حدیث کې راځي امام طبراني دا حدیث راخیست په تلبیه کې او په تکبیر کې د جنت زیری دی. څوک چې تلبیه وایي د دپاره به د جنت زیری وي. سبحان الله. الله دې موږ ته دغه شان تلبیه را نصیب کړي چې موږ ته د جنت زیری میلاو شي. صحابه عشره مبشرو د جنت زیری ورته میلاو شي. نن تا ته هم د جنت زیری میلاویږي چې ته په حلالو پیسو باندې په پاکو پیسو باندې او صحیح د عظیمه فریضه ادا کړي. تا ته په تلبیه چې ته لبیک وې تا ته به د جنت زیری میلاویږي. الله دې موږ ته دغه زیری را نصیب. درشمه فایده دا ده یو حدیث کې راځي د طواف اجر او مقدار په اندازه د یو غلام آزادولو دی. چا چې یو طواف وکړه دا دا شوله که د یو غلام آزاد کړه الله تعالی دې موږ نه دغه عملونه قبول کړي. اته دیرشمه فایده دا ده یو حدیث راغلی امام ابن حبان دا حدیث راخسته دی چې حج کوونکي او عمره کوونکي کله رکن یمانی ښکلی یا حجر اسود ښکلی الله تعالی د دې په سبب د ګناهونه رژي. الله تعالی د دې په سبب د ګناهونه معاف کوي. نه دیرشمه فایده دا ده حج کوونکي او عمره کوونکي چې په مسجد حرام کې یو منځ کوي په یو لاک ورته یو منځ بدلیږي. یو ځل تلاوت یو کو قرآن ختم کو لکه د یو لاک ختمونه وکړل. یو اعتکاف وکړه د یو لاک اعتکافونه وکړل. سبحان الله. څومره بهتره خبره ده. هر عمل کول پکار دي. استغفار ویل پکار دي. نوافل کول پکار دي. د قرآن تلاوت کول پکار دي. کعبې ته کتلو کې ثواب او اجر دی. طواف سعی عمرې دا ټول یو لوی ذخیره انسان جمع کوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې صحیح حجونه صحیح عمرې وکړو او یو عظیمه ذخیره مونږ جمع کو ګناهونه معاف کو او دا څومره ثوابونه او اجرونه دي الله یې مونږ ته نصیب. او مسجد نبوي کې مونځ کوله یو حدیث مطابقه اگر که په سند کې کلام دی یو مونځ په 50,000 دی او بل صحیح حدیث کې راځي یو مونځ په 1000 باندې دی. سبحان الله. چې مونږ مسجد حرام کې هم او مسجد نبوي کې هم ډېر منځونه او ډېر عبادتونه او تلاوتونه وکړو. څلوېښتم یو حدیث کې راځي طواف کوونکی د الله تعالی په رحمت کې داخليږي. سبحان الله. څومره د لوی خیر خبره ده د الله تعالی رحمت چې چاته ورسېده دته لوی فایده ورسېده. ته طواف کې د الله تعالی په رحمت کې ورننوځي او حقیقت هم دی انسان چې کله طواف شروع کوي دا زړه خوشحاليږي دا زړه باغ شي. الله دې موږ ته دغه طوافونه بار بار را نصیب. یو څلوېښتمه فایده دا ده وی حجر اسود به ګواهي کوي. چا چې حجر اسود ښکل کړی وي او لاس یې ورته وړی وي د قیامت په ورځ باندې دا هم یو عظیمه خوشخبری وي یو عظیم نعمت دی چې زما او ستا په حق کې جنتي ګټه چې حجر اسود دی هغه ګواهي وکړي. لیکن دې دپاره به ځان په مشقت کې نه اچې بل مسلمان ته به تکلیف نه ورکې. دا فرض نه دي. او که چېرته انسان ته موقع په اسانتیا میلاویږي چې بل چا تکلیف ونه رسېږي او دا ځان ته هم تکلیف ونه رسوي حجر اسود ته یې لاس یوړه استلام یې وکړه هغه یې ښکل کړه نو د دپاره خوش قسمتي ده. او که چېرته نه کېږي یا مشکل وي دته یا بل ته نو بیا به د لرې نه سلام به کې انشاءالله تا ته دغه اجر او دغه ثواب ملاوي. دغه شان یو حدیث امام طبراني دام راخسته دي چې رکن یمانی هغه باندې اکثر رس شم نوي دا کم طرف ته چې راځي حجر اسود ته چې نه رسیږي او دې طرف ته کم غونج راځي او دا ګډ راځي رکن یمانی ای باندې خاص یو علامه ده دا چې څوک لاس پر راکاږي او لاس پر ورسي اکثر الترش نوي دته هم د جنت زیره دي او دا هم بګوي کې د قیامت پر ورځ باندې. سبحان الله.